الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. د دین اسلام ډیرو قدرمنو او عزتمندو مسلمانانو د رمضان المبارک اخرنۍ شیبې دي. زمونږ استادو د رمضان المبارک سره د رخصتۍ اخرنۍ یو څو ورځې دي. دا هغه وخت دی او هغه حالت دی او هغه موقع ده چې مؤمن سړی ته په دې باندې ډیر زور ورکول کېږي. دا خبره سړی له ډیر زور ورکوي چې د چا په زړه کې ایمانی د الله د بندګۍ سره شوقي دی رمضان ته خوشاله نو راتګ ورته خوند ورکوي او د دې رمضان تګ هغه ته بیا ډیر زور ورکوي. مونږ چون کې د عبادتو سره ناشنای دا خبره مونږ ته د څه وړه شانت ښکاری. سلف با په دغه موقع کې داسې ناشنا کیفیتو چې حیران بشي ورته سترګې به د اوښکو نه لمدې وي او دې خبرې به ډېر زور ورکو چې د رمضان المبارک دا میاشت چې د یو څو ورځو دپاره زموږ خواله راغلې وه به طور میلمه هغه رانه بیا روانه ده جدا کېږي. هغه میاشت چې الله سبحانه وتعالی به پکې خپل بندګان د اور نه آزادول هغه میاشت روانه ده د موږ نه جدا کېږي. هغه میاشت چې الله سبحانه وتعالی پکې د جنت دروازې کولاوي پرانستې وي. هغه میاشت چې الله به هر ورځ د خپلو بندګانو دپاره جنت ښایسته کول. هغه میاشت چې هغه رحمان او رحیم ذات پکې رحم دومره فراخه کړی چې د رحمت دروازې ورته کولاوي کړې وي. هغه میاشت چې الله پکې زمونږ او ستاسو دشمنان شیاطین تړلي هغه میاشت چې الله به زمونږ ګناهونه پکې اسې په لاس اوچتولو بخل هغه میاشت د موږ نه روانه ده. زما محترمو د دې داسې مثال دی چې یو قدرمن او یو ګران مېلمه چې تا ته ډېر قدرمني د هغې په راتګ باندې ته خوشحالېږي خو چې لږ وخت در سره تیر کړي او بیا در نه ځي نو زړه ته دې خفګان رسېږي، زړه دې خفه کېږي ورپسې. یا که داسې مثال موږ ذکر کړو چې یو مسافر دی په مسافرۍ کې په بل ملک کې پروت دی او د دې ځای نه د ده مور او پلار لاړ شي د هغه سره لږ وخت هلته تېر کړي نو دا مسافر دا بچی د خپل مور او پلار پر راتګ باندې هغه ملک ته څومره خوشاله وي. خوشاله وي که نه وي؟ ډېر زیات خوشاله وي ورته. خو دا مور او پلار چې بیا د هغه نه واپس راځي نو ده ته خفګان وررسي. دقه شانتې کیفیت د مؤمنانو سره دی. د رمضان پر راتګ هغوی خوشحالي کړې وه. سلفو به شپږ میاشتې مخکې الله ته سوالونه کوه: ای الله من رمضان ته سالم وساته، اللهم بلغنا رمضان، الله من ورسوه دی رمضان، الله من هغه میاشت ته ورسوه چې د خپلو ګناهونو معافي درنه پکې وغواړو، الله هغه رمضان ته من ورسوه چې تا پکې قرآن نازل کړی دی. من ورته الله را ورسولو بیا به د دې په تک د سلفو دا کیفیتو چې الله ته د قبولیت سوالونه کول او بیا به ویلي الله بیا زمونږ په ژوند کې راولي.
دا رمضان زما او تا نه روان دی تیریږي د رخصتۍ یو څو ورځې مېلمه چې د موږ نه روانې دوه حالت یا به دا مېلمه موږ دومره د دې قدر کړي دومره عزت به د ده زموږ کړي او دومره م دا نازولی او دومره مېلمستیا به د ده موږ کړي چې دا به د موږ نه خوشحاله لاړ شي او بار به خلکو ته وایي چې هلکه ته ډېر قدرمن سړي مېلمه شوي او یا به د دې مېلمه موږ دومره بې عزتي کړي دومره بې قدري به موږ کړي دومره غافله به ترې پاتې شوي چې هر ځای کې به موږ ته وایي چې هلکه دا دومره بې قدره خلک دی ده کې یې ډوله پښتو نشته دی ده کې یې ډوله ایمان نشته دی دا د مېلمه په قدر نه پوهېږي داسې کیفیت یې که نه د رمضان د جدایۍ دا کیفیت یا خو به د دې رمضان موږ دومره قدر کړي دومره احترام به موږ د دې کړي چې د الله مخې ته دا ورځي نو الله ته به وایي الله هغه خلکو زما دومره قدر کړی دومره احترام یې کړی الله زه دومره نازولی وم په ما کې دومره بندګي کړې وه د ما نه دومره حیا کوله چې قرآن ته به ناست الله په شوق به روژه نیوله صدقې به پکې کولې اذکار به پکې کول سمه مېلمستیا یې زما کړې ده الله نو دا رمضان او دا روژه حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ به د خپلې مېلمستیا ګویي ورکوي او ستا په حق کې به سپارش د قیامت په ورځ به دا روژه را رواني الصيام والقرآن يأتيان يوم القيامة فيشفعان للعبد روجا او قرآن بدوانه یو ځای را رواني د قیامت په ورځ ته به د الله مخې ته ولاړې او دا روجه به را مخې ته شي الله ته به وایي الله دا خو هغه بنده دی منعته الطعام والشراب والشهوة الله دا کوم بنده چې ستا مخې ته ولاړ دی او ته ته پوښتنه کوي الله دا کوم بنده چې ستا مخې ته ودرېدلی دی دا ګوره په رمضان کې ما د خوراک نه منې کړی د سکاک نه مې منع کړی د حلال خواهشات د پوره کولو نه ما منع کړی والله زه سپارش کوم د زما ښایسته مېلمستیا کړې ده په رمضان کې زما سپارش د ده په حق کې قبوله او زما سپارش د ده په حق کې دا قبول کړه چې الله جنت ته داخل حدیث کې راځي الله به سپارش قبول کړي او دا سړی به جنت ته ور داخل او سمو خیال دی که د دې رمضان موږ مېلمستیا نه یې کړې قدر هم د دې نه یې کړې په دې کې بندګي نه یې کړې نو دا روژه به د الله مخې ته دا نه وایي چې الله دا کوم بنده چې ستا مخې ته ولاړ دی دا دومره بې حیا انسان الله دا دومره غافله انسان دا دومره بې حسه انسان دا دومره بې قدره انسان چې د رمضان په میاشت کې الله زه د ده ته مېلمه په طور ورغلی وم د زما دومره قدر نه کول چې ستا بندګي په ما کې نه کول الله دا دومره بې شرمه انسان و چې ده زما د حیا نه کوله او زما په دې مبارکه میاشت کې الله د ګانې بجانې نه بندولې د ګیمونه نه بندول د زړه نه دا نفرتونه نه ایستل د دا ګناهونه نه بندول سره د دې چې تا ورته اعلان کړی چې یا باغي الشر اقصر اې د شر طلبګاره بس ته د الله خاطر وکړه روژه راله د دې شر نه قلار شي الله تا ورته اعلان هم کړی د روژې په اوله شپه او دا دومره بې حیا و چې په رمضان کې هم شرونه کړي الله دا دومره بې حسه انسان چې د رمضان کې عبادات کوو خو په زړه کې وسه پورې د مسلمانانو سره خیري او د مانې حیا نه کوله داخلي نه پاکول الله دا دومره بې حسه انسان چې د مسلمان سره ورانه وه د اعمال تا ته نه پیش کېدل د دې ورانې د وجې د رمضان د وجې د مسلمان سره روغه نه کوله زمونږ ډېر مسلمانان اعمال کوي خو چې وګوري رهن سهن د خلکو سره وران اعمال الله معلق کړي الله ته نه پیش کېږي هغه اعمال د یو څو وجوهاتو د وجې نه په هغې کې یو وجه چې الله ته زما ستا عملونه نه پیش کېږي هغه دا ده چې د مسلمان سره د په ناحقه طریقه باندې ورانه کړي خبرې ورسره نه کړي الله ته د خپل بندګان ډېر قیمتي دي د دوی قدر به په زړه کې ساتي بې قدري به یې نه کوي په ناحقه طریقه به د سره خبرې نه بندي نو ډېر مسلمانان د هغوی اعمال د دې د وجې نه معلق پراته دي چې خپل منځ کې ورانې دي که د دې د اورېدلو نه پس تا د رمضان صحیح قدر شروع نه کوو او د خپلو ګناهونو نه دې پکې توبه وینې ایسته چې الله
د روجي باوجود ما غانې اورېدل نه دي بند کړي الله تا ته توبه وباسم وسې بندو الله د روجي باوجود ما حرام کارونه نه دي بند کړي الله تا ته توبه وباسم وسې بندو الله د روجي باوجود ما دروغ ویل نه دي بند کړي الله تا ته توبه وباسم وسې بندو د روجي باوجود الله زما د مسلمان سره ورانه او ما د خپل ځله نه دي صفات کړي الله د دې نه پسې ورسره وغفوم او سلام ورسره شروع کوم الله بس ته زما د اعمال قبول کداغه روزه زمونږ او تاسو نه په داسې حالت کې لاړه الله مکه چې الله ته زمونږ او تاسو په حق کې شکایت وکړي نو سمو خیال دې زمونږ نه بدبخت به بل غټي نه زما محترم د رخصتۍ ورځ دې راځه چې دې رمضان ته په داسې حالت کې رخصتي ورکو چې الله ته په چغو وایي چې الله سم قدر زما کړی دی ته قدر وکړه الله زه سم نازولې ما سم من مستي زما کړی د په ځواني کې جمعه ته ټیم ورکړی دی د په ځواني کې قران ته ټیم ورکړی دی د په داسې حالت کې چې الله سپینګری او ګټنی خوګېدلې د خپل درد برداشت کړی دی قیام الليل ته ولاړ دی په داسې حالت کې رمضان ته رخصتي ورکړي الله سبحانه وتعالى نسوالم کو چې الله مونږ ډیر کمزوري ته مونږ په داسې حالت کې د رمضان رخصت کې چې دا خوشاله او زمونږ په حق کې تاسو سپارښت الله دا رمضان د مونږ په داسې حالت کې جدا کړ چې زمونږ مغفرت پکې شوی الله په داسې حالت کې د دې رمضان نه مونږ جدا کړ چې تا پکې مونږ د اور نه آزاد کړي الله دې پکې مونږ د اور نه آزاد کړي الله دې زمونږ مغفرت نصیب کړي الله دې زمونږ اعمال قبول کړي الله دې دا رمضان د مونږ په داسې حالت کې جدا کړي چې میاشت د رمضان جدا شي خو روزي رانه جدا نشي په داسې حالت کې دی الله د مونږ نه جدا کړي چې میاشت د رمضان جدا شي خو چې قران رانه جدا نشي زمونږ د ډیرو مسلمانانو دا کیفیت چې بس زمونږ د اسلام او د مسلمانی او د په چول صرف رمضان کې محدود نه زموږ محترم کله دې رمضان د قبلېدو علامه ګوري په دې رمضان کې چې کوم تلاوتونه کوو د رمضان نه پس د هغه تلاوتونه جاری او پوه چې ستاره روزي الله قبول کړي پوه چې ستاره رمضان الله قبول کړي دي ستاره بندګي الله قبول کړي دي او کله دې د قبلېدونه او د دې د ختمېدونه پس تا مغه حالت سم دي ګناهونو ته بډي والی سم دي د الله نه فرمانه ته بډي والی او دا جماعتونه شر پراته شو دا قرانونه هم دغه شانتي تاخچو کې پراته نو پوه شي چې دا رمضان دی اسې ډکړې دی هغه رمضان نه دی چې د زړه نه د دې قدر کول پکار دا هغه رمضان نه دی چې الله ته بس تاسو سپارښت الله دې موږ ته په دې همیشوالي راځي الله دې موږ ته په دې باندې دوام را نصیب کړي چې په دې عبادتونو باندې دوام اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم